د ټیک ټاک د طریقې کار نه خو زه واقف نه یم، دغه سره زما څه خاص بالکل بلکې تعلق نشته دی. نو دومره ده چې عام د شریعت اصول او قواعدو نه دا معلومیږي چې د خیر کار کول، د خیر خبره نشرول او عامول، دا خو یعنی باعث ثواب دی، د اجر خبره ده. او که دغه باندې انسان مطلب دا دی چې هغه سره بیا دنیوي ګټي نیت هم یو ځای کی، ریاکاري نه علاوه خو د دنیا د یو ګټي لکه تا چې څنګه وینو دا بالکل جایز دي. علما به دې باندې تفصیلات کړل، خو صحیح خبره ده چې ان شاء الله جایز دي. اگر که دا هغه ثواب به زیات شي، باقي د دنیا سره اراده نه وي، هغه ثواب او اجر به سیوای او دې کې ولک کمی، خو عمل اجر زیادت ملاوي سره دی او دنیا ګټه په کم کولې شي. نو د ټیک ټاک چې کوم دی یا هر شی چې کوم دی باغی کې مطلب دا تاسو څنګه وی چې حرام څه به نه شرولي، حرام څه دي، فحش تشورونه دي او غانی دي یا سری نه خو حرام دي، باغی باندې خو ګناه لازمه ده. او چې کم از کم جایز څه په نشر کې د دنیوي معلوماتو یا تعلیمي سيزونه څه فائدې خلکو ته کم از کم جایز وي، او یا د دین د ثواب یا د قران تلاوت ته څنګه بالکل دی باندې دغه څه ګناه نشته ده. ان شاء الله اجر نیت به اجر به کې هم وي، او چې د دنیا نیت به کړه او ته ملاويږي.